د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړی تازه لاندو مهمو خبرونو ته. هند وایي روانه میاشت افغانستان ته 8000 ټنه غنم استوو. هند وایي روانه میاشت 8000 ټنه غنم افغانستان ته استوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي وروسته تر هغې چې له پاکستان سره د ترانزیت مسله حل شوه نو افغانستان ته د غنمو د لیږد بهیر پیل شوی دی چې تر دې دمه 2000 ټنه غنم دغه هیواد ته لیږل شوي دي. سرچینه کاږي چې په روانه مارچ میاشت کې به افغانستان ته ټول 8000 ټنه غنم واستوي. هند وایي دا د 50000 ټنه مرسته شوو غنمو له برخې دي. هند په افغانستان کې د نوي حکومت له راتګ سره سم له افغانستان سره د 50000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه، خو پاکستان تر دې دمه دغه غنمو ته د لیږد اجازه نه ورکوله. له همدې امله یې اوس لیږد پیل شوی دی. بلور ته ایرو ایشیا بایډن ته په ځان تیریستلو افغانستان د ماتې حقیقت نه پټیږي. بایډن په ځان تیریستلو په افغانستان کې د ماتې ستر حقیقت نشي پټولی. ایرو ایشیا ریویو په یوه اوږده مقاله کې د بایډن وروستۍ وینا ته کتنه کړې ده او وایي نوموړي په دې اوږده وینا کې د افغانستان په اړه هیڅ راز څرګندونې ونه کړې او دا مسله د امریکایانو له نیوکو سره مخ شوې ده. سرچینه کاږي جو بایډن باید د افغانستان پر مسله تمرکز کړی وای ځکه دلته یې سخته ماتې خوړلې ده. ان په وروستیو ورځو کې هم 14 امریکایان وژل شوي او د امریکا هوایي برید ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړوله. د مطلب لیکوال وایي په دې ډول سترګو پټول بایډن نشي کولای په افغانستان کې د امریکا د ماتې حقیقت د خلکو له پامه وغورځوي ځکه دلته د زرګونو امریکایانو مالیات لګول شوي، 20 کاله جګړه شوې ده او امریکایي حکومت باید په دې تړاو امریکایي وګړو ته ځواب ویونکی وي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.